د مکې مکرمې نه په 5 میله فاصله کې یو قبیله وه او په دغه قبیله کې یو سړی و زماد نوم یې و، زماد یا زماد. دا سړی هلته اوسېدو او ده له الله جل شانه دغه علم ورکړی و، دا کمال یې ورکړی و چې ده به چا له څه دم هم وکړو نو الله جل شانه به د په لاس باندې خلکو له شفا ورکوله. یعنې کم سړی چې به لیونی شو او ده به دم کړو نو الله جل شانه د ده په لاس کې شفا یې ښودلې وه، د ده په خوله کې او د ده په ژبه کې الله جل شانه شفا یې ښودلې وه. هغه سړي له به الله جل شانه شفا ورکوله، هغه لیونتوب به ختمېدو او سړی به ټیک کېدو. نو ده چې کله دا خبره واورېده چې په مکه مکرمه کې دغسې یو هلک دی او د هغه مور هم مړه ده، دی وړوکی و چې مور یې مړه وه او دی لا پیدا شوی نه و چې پلار یې مړ و او هغه لیونی شوی دی، جادوګر دی. خلک ورته څوک ورته ساحر وایي، څوک ورته جادوګر وایي، خو خلک وایي چې لیونی شوی دی. نو دې سړي سره ډېر زیات فکر پیدا شو د زماد سره چې هلکه زه خو هسې دا دمونه ومونه کومه خلکو له او زه خلکو له علاجونه کومه، نو دا خو ډېر زیات د رحم او د دغه قابل سړی دی چې مور یې مړه ده او پلار یې مړ دی او ماشوم هم دی او لیونی شوی هم دی. د هغو په غم کې دا خبره مشهوره شوه چې نبي علیه صلات وسلام د خپل مور او پلار په غم کې لیونی شوی دی، العیاذ بالله. نو دغه سړی را روان شو مکې مکرمې ته او 15 میله سفر یې وکړو. هغه وخت کې د اوښانو د اسونو سفر یې یا پیدل راغی. چې کله راورسېدو نو مکه مکرمه کې د خلکو نه تپوسونه کول چې هلکه دلته هغه سړی چېرته دی چې هغه لیونی شوی دی، محمد نوم یې دی، هغه سړی چېرته به ماته میلاو شي. خلکو ورته ویل هلکه ته پیسه کې بس زما ورسره کار دی، زه انساني همدردۍ دپاره راغلی یم. ما اورېدلي چې یاره هغه ته دونه غټه صدمه رسېدل، مور او پلار یې وفات شوي دي او داسې بیماري ورته لګېدلې ده، نو زه د هغه د علاج دپاره راغلی یم. نو دا خلکو ورته پیغمبر علیه صلات وسلام نښې دغه وښودلې نشانې چې پلانکي ځای کې اوسېږي لاړ شه هلته. چې کله دا سړی لاړو او د نبي علیه صلات وسلام په مجلس کې کېناستو نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته وویل چې زه د هغه پلانکۍ قبیلې نه راغلی یم، زما زماد نوم دی او 15 میله سفر ما کړی دی، تا ته معلومه ده چې دا هغه ځای نه 15 میله سفر دی او زه راغلی یم صرف او صرف د دې دپاره چې ته لیونی شوی یې او ستا علاج وکړم. خلکو دا خبره مشوره کړې ده چې تا ته بیماري لګېدله او زه صرف او صرف ستا د علاج دپاره راغلی یم. هلته په خپله علاقه کې وایي زه ډېر غټ فیس اخلم ګورې د خلکو نه، داسې وړوکې فیس باندې زه کار هم نه کومه، د خلکو نه ډېرې زیاتې روپۍ اخلم، د هغې نه پس وله علاج کومه، خو ستا له صرف د همدردۍ په نیت باندې راغلی یم، ستا نه به 1 روپۍ هم نه اخلم، تا له به مفتو کې علاج کومه. نبي علیه صلات وسلام ورته ووي ستا ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریه چې ډېر زیات د لرې نه راغلی او ډېر زیات اوږد سفر دی کړلی او دا د عربو ګرمي ده او سرې شګې دي او په دې باندې تا سفر کړی دی، دونه تکلیف دې کړی دی، خو بهرحال خبره دا ده چې زه لیونی نه یم. د دې عربو چې دا کم خلک دي دا خلک لیوني شوي دي او د الله جل شانه کلام ته دوی جادو او کوډې او سحر ورته وایي. نو لیونی زه یم او که دوی دي، دوی رالګي د الله جل شانه دې کلام ته د قرآن مجید ته دې ته سحر وایي او دې ته جادو وایي او وایي چې دا کوډې دي او دا منترې دي او ښکته دي وبره دي او زه وایم چې دا د الله جل شانه کلام دی. نو زماد صاحب ته ماته دا ووایه چې زه لیونی یم او که دا خلک لیوني دي. لیونتوب په ما باندې راغلی او که په دې خلکو باندې راغلی دی. نو دغه سړي دې تپوس وکړو چې د دې خلکو ته څه وایې، هغه کلام خو لږ ما ته هم واوروه. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته خطبه وویله، لکه اوله کې چې ما دا کومه خطبه وویله، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. دا خطبه ورته وویله او بیا په دې اخره سپاره کې په دې 13مه سپاره کې د قرآن مجید یو سورت دی، سوره طارق ورته ویل کېږي، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. دا پوره سورت یې ورته تلاوت کو. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله خطبه وویله او سورت یې شروع کو نو چې یو آیت به وي د دغه سړي د سترګو نه اوښکې روانې وي، هغه ورته جړل، ځکه هغه عرب خلکو فصیح خلکو په عربۍ ژبه باندې صحیح پوهېدل چې هلکه په دې کلام کې دا څه ویلی کېږي او دا د چا کلام دی او دا څنګه خبرې په دې کې کېږي. نبي علیه صلات وسلام چې د قرآن مجید تلاوت کوو سورت یې ورته شروع کو نو بس چې آیت به وي سړي به ورته جړل. چې سورت کله ختم شو نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته دغه سړی فرمایي دا زمادو وایي زه ګوره شاعر هم یم، زه په شعرونو باندې هم پوهېږم، زه ادیب یم، په لغت باندې هم پوهېږم، زه مقرر هم یم، زه تقریرونه هم کوم او زه خطیب یم، زه په هر څه باندې پوهېږم. تا چې دا کم کلام ما ته واورو نو دا ګوره نه د جناتو کلام دی، نه دا د انسانانو کلام دی، نه دا د سره بل مخلوق کلام دی، دا صرف د داسې ذات کلام کېدلی شي چې هغه دا ټول کائنات جوړ کړی دی او د دې دست قدرت د هغې اختیار چې کوم دی د هغه د الله جل شانه د هغه مالک او د هغه ذات سره دی، دا د داسې یو ذات کلام دی او ډایرکټ په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې په دغه مجلس کې دغه سړي ایمان راوړو. نو ګوره کم سړي چې الله جل شانه عقل او سمج ورکړی دی نو هغه دغه کافرانو به شانته نه کوي چې یاره د پیغمبر خبرې یې واورېدلې، د الله جل شانه کلام یې واورېدلو او ډایرکټ یې په پیغمبر باندې فتوې لګول شروع کړل چې هلکه ته خو ساحر یې او ته جادوګر یې او ته کوډې کې او ته منترې کې. کم سړي چې الله جل شانه فصاحت ورکړی و لکه دغه سړی چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته د الله جل شانه کلام واورو او هغه ډایرکټ په دغې باندې ایمان راوړو.